به خیال جیب کې ګوتې وخی موږ راغلي دا کوم ځای دی امریکا که نه سینګار دی لیلا السلام علیکم یو ځلې بیا په خیر راغلی په نوي ویلاګ کې نن راختي یو د غر سر ته د کلي غر سر دی او یاران دي او ملګري او دوستان دي او ټپي دي او زاړه وختونه دي څنګه چې تاسو ته پته ده نن سبا زندګي ډېره مصروفه ده او دې سیزونو له څو کړنو ټایم نه ورکوي خو بیا هم موږ راختي یو او دا تاسو کتی شئ نو یا موږ کوشش وکړو چې هغه زوړ وخت را تازه کو خو د موبایل او زمونږ هغه زندګي او زمونږ زندګۍ نه خوندونه او مزې بیخي اخیستي تاسو کتی شئ ملګري لګیا دي موبایلو کې نو ده پکې هم راواغسته دا بل هم زما په خیال جیب کې ګوتې وخي نو سړی خو راوخیږي چې ګپ شپ په ولګوو او لغونتې یو بل سره به د زړه چې کوم خبرې دي هغه به شریکې کړو خو راته ښکاري موبایل زموږ نه خوشحالیانې او ملګرتیاګانې او هغه خوندونه او مزې اخیستې دي که څنګه حمزه صاحب دې باره کې ته څه وایې بس بالکل چې کوم دی سات بای تا چې کوم دی نن چې کوم ویلاګ تا سټارټ کړی یاره دا خو چې کوم دی ښه خبره ده تا ویلاګ شروع کړی موږ راغلي دا کوم ځای دی امریکا که نه لکه موږ پاکستانیان لکه امریکې ته رالو که نه لکه دا موږ تا سره په انجوایمنټ راووتو که نه په چکر دا ډېر ښایسته ځای دی زه ته ډېر واقعي مطمئن شوم نه ځای خو ښایسته دی خو د دغه باره کې ته څه وایې لکه موبایل باره کې څه وایې چې دی زموږ ژوند نه مزې اخیستې دي او که نه دی وایي موبایل یې کم دي دا شاته چې کم ناست دی دغه دی اوس یې مخ پټ کړو نو اوس را مې لکه خولې له مې ډېر بدې خبرې راغلي دا د موبایل کې لګیا دی خو بس څه به ورته ووایم ښه زه اوس هلکه ته څه دې باره کې چې سرو لمبو له ده تنور ځي زما زړګی پسې ضرور ځي پرېږدي چې شي مجبور ځي یو کله پرېږدي چې شي مجبور ځي مسافری نه په خیر راغې اول دې ښکل کم که د جیب لټومه کړه دې سینګار دی لیلا سینګار دې حمزه په ګیرا کې دې بیال جوړ کړی دې مزېدار دې حمزه او کړی دې سینګار دې حمزه بیا به یې نه منې خیال دې دی او وای دغه حمزه مې د سروګو ته د نور واخد پکې غمې مزه کوي نه راکوي 50 مې ستایلی شا به یلی حمزه صاحب ورکه شابه 50 ورکو کوړ به ورکړم دا ډېر قیمتي او دا خبره خو هم صحیح ده چې د یخنۍ موسم دی او کور ډېر ښه او ملګرو ما تاسو سره دا خبره کوله چې موبایل زموږ د زندګۍ نه بالکل خوندونه او مزې اخیستې دي خو موږ به کوشش کوو چې دا مزې موږ واپس بحال کړو نن دپاره دومره او انشاءالله راتلونکي ویلاګ کې به نور گپ شپ لګو او د کلي ښکلاګانې به ښایو نو ویډیو که مو خوښه شوي ویلاګ خوښ شوی نو لایک دې کوئ او ملګرو سره هم شیر کوئ او هغه ملګرو سره ضرور شیر کوئ چې کوم 24 ګنټې لکه د دی په شان د موبایل نه اثر نه اوچتئ نو د الله په امان بای بای ټاټا